إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم دا مبارک او خوږ سیرت مونږ بیانو، او خبره دا هغه وخت روانه ده چې له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی میلاو شوی، او د نبوت نه مخکې د هغه ژوندغه خبره روانه وه. دا خبره مونږ په آخرني بیان کې یا په تیر شوي بیان کې وکړه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ورکوالی په بنو سعد کې تیر کو د حلیمې سره. اول ته چې بیا حلیمه پې ویرېده، د هغه واقعې دلاسې چې د رسول صلی الله سینه وڅیرلی شوه، جبریل علیه السلام پسې راغلی، نو بیا واپس کو مور ته. مور سره و تر دې چې هغه ته وفات شوه، او بیا د هغې نه بعد پاتې شو عبدالمطلب ته، خپل نیکه ته. عبدالمطلب ته منځ کې لاړ، نو بیا پاتې شو خپل مهربانه تره ابو طالب ته. او دا خبره موږ بیانه کړه چې ابو طالب د خپلو زامنو دومره خیال نه ساتو څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتو، ځکه چې پلار ورته وصیت کړی، بل د هغه یتیم وراره دی، نو د هغې د لاسه به ورسره محبت ډېر کوو. بیا په هغه ورځو کې دغه واقعه راغله چې باران نه کېدو، او رسول صلی الله علیه وسلم بوتو د کعبې خواله، او الله سبحانه وتعالی باران وکړو. هغه موږ واقعه ذکر کړې وه. ابو طالب به چې دی شام ته تلو د تجارت لپاره، نو د ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم بوله. په شام کې یو علاقه ده چې هغې ته بصرا ویلی کېږي، یو د عراق بصره د هغه جدا ده، یو د شام د بصرا وه. هغه علاقه کې چې دی نو بحیره پیر او راهب سره د هغوی ملاقات شو، او هغه د دې خبرې ګویي وکړه چې دا سړی به یا دا ماشوم به سید العالمین او دی به پیغمبر وي، ځکه چې دغې کوم علامات ما ولیدو، نو دغه علامات موږ په خپلو کتابونو کې لیدلي دي، په هغې کې مو ویلي دي، او الله دا خبره بیانه کړې وه. زموږ په کتابونو کې شتي چې داسې یو پیغمبر به راځي، او دا د نښې به او دا ماشوم ماته هماغه پیغمبر ښکاري. نو هغه بیا نصیحت وکړو ابو طالب ته چې ته دا خپل وراره واپس بوځه، او شام ته یې مه بوځه، هلته یهودیان دي، هغو به ورته نقصان ورسوي. نو ابو طالب په خپله واپس رانوستو، خو د خپلو څه کسانو سره یې واپس راولېږو مکې ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د 15 کالو عمر ته ورسېدو، نو یو واقعه را پیښه شوه، یو جنګ چې هغه مشهور دی په سیرت کې په حرب الفجار باندې. حرب الفجار، جنگ د فجار. او د سیرت په کتابونو کې دا غالباً کتابونو کې دا مختصر دی چې دا جنگ فجار د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی، خو تفصیل د دې جنگ هغه دا دی چې فجار 4 پیرې دا جنگ شوی، او فجار ورته به دې وي دې کې هغوی د حد نه تېروتي وو، او د حرم خیال یې پکې نه و ساتلی، او دغه شان دا خیال یې پکې نه و ساتلی چې دا د عزت میاشت ده، او په دې کې جنګ نه دی پکار، خو نه جنګ یې کړی و، او ډېر مرګونه پکې شوي وو، ځکه دې ته جنګ د فجار ویلی کېږي. دا 4 پیرې شوی، یو پیرې دا جنگ شوی دی، اولنی چې کوم د فجار جنگ شوی دی د کنانه او حوازین قبیلې په منځ کې، په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، دا پخوانۍ خبره. دویم جنگ چې شوی دی جنگ فجار، هغه د قریش او د کنانه په منځ کې شوی دی. او دا خبره موږ که تاسو ته یاد وي، موږ د جاهلیت حالات چې بیانول،
نو بای کې موږ دا بیان کړو چې د دوی غالبا کار همدغه و چې د یو بل سره به دا جنګ جګړې کولې په معمولي خبره به ګرمېدو تعصب پکې ډېر و چا به ورکس ته څه وویل بلکې د خبره مو تاسو ته وضع کړې وه که نه چې په سوونو کلونه به جنګ روان و دې د لاسې چې د یو قبیلې والا د بل قبیلې والا د اوښ چې دی په کاڼې ویشتی په دې باندې به جنګ روان یو بل نه مرګونه کول الله سبحانه وتعالی د رڼا راولېږله او د اسلام یې راولېږو وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ای پیغمبر په دې ځمکه باندې چې څه دي که دا ټول دې لګولی وی که نه خو تا کې دومره طاقت نه و چې د دې خلکو زړونه دې یو کړی خو دا ما یو کړي دا خلک بس دغه جنګونه به دوی روان او ما تاسو ته دا خبره هم بیانه کړې وه اقتصادي حالاتو کې چې د مکې اقتصادي حالات کمزوري وو د قریشو د هغې وجې د جنګونه وو کوم ځای کې چې جنګونه ډېر کېږي او کوم خلک جنګونه ډېر کوي د هغوی اقتصادي حالات هغه کمزوري ترقي نه کوي نو دویم جنګ د قریش او د کینانه په منځ کې شوی او د دواړو جنګونو کې ښه د یو بل نه کسان وژلي دریم جنګ فجار هغه د کینانه او د بنو نضر ابن معاویه خاندان په منځ کې شوی دی قومونو منځ کې او په دې کې دومره ډېر مړي نه وشوي لږ ساعت له جنګ شوی بیا ختم شو په دې دریو جنګونو کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و یعنې لا پیدا شوی هم نه و نو جنگ فجار چې کوم په سیرت کې راځي مشهور هغه د څلورم دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو اکثر سیرتونه والا د مخکې درې نه ذکر کوي چې رسول سم پکې نه و نو د هغه د سیرت سره تعلق نشته خو چې بیا سړی د قریش سیرت ګوري او د عربو تاریخ لټوي په هغې کې یو مخې ته دا خبرې راځي او د هغې هم ځان له تفصیل دی چې هغه تفصیل له زه نه ورځم ځکه چې د هر جنګ اسباب دي دا اولنی جنگ فجار ولی شي دویم ولی شي دریم ولی شي څو کسان پکې مړه دي بیا صلح په څه باندې وشوه خو هغه تفصیل د ضرورت نشته زموږ کار د څلورم سره دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم و دا څلورم جنگ فجار چې شوی دی دا د قریش او د قیس عیلان قبیلې په منځ کې شوی قریش او د دوی سره بل خاندانو کنانه نو دا دوه خاندانونه دوه قومونه ملګري وو او د دوی په مقابله کې قیس عیلانو قیس عیلان د هوازن قبیلې یو شاخ دی د هوازن قوم یو شاخ دی نو غټ خاندان کم یو شو هوازن نو دا جنگ شوی دی د قریش په ملګرتیا د کنانه کې دا ملګري په مقابله د هوازن قوم کې د دوی په منځ کې دا جنگ شوی او په دغه ورځو کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله او رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري یا غته د پیغمبري میلاویدونه 15 کاله مخکې دا جنگ شوی او د دې وجه دا مختصر به بیان کو د دې وجه دا ده چې سوق عکاز چې کوم میله به لګېده د تجارت لپاره په هغې کې یو کسو عروه چې دی د بنو هوازن سره تعلق ساتو دی او یو بل هلکو برات دغه نوم و چې دی د بني کنانه سره و خو بني کنانه دی شړلی و د دې دواړو په منځ کې څه خبره راغله د برات چې په دغه عروه باندې حمله وکړه نو هغه یې مړ کړو چې مړ کړو بیا وتښتېد خیبر ته لاړ اول ته پټ شو مدینه کې د خپل قوم سره ورانه او د بني کنانه سره ورانه هغه شړلی و د خپل دغه خاندان نه بد دې هلته ناست په دې انتظار کې به څه کوم داسې معمولي خبره خو نه دومره غټ خاندان سړی دی وژلی او دومره غټو خلکو کس دی وژلی دې هلته به خیبر کې پټ شوی هلته د دې سره یو کس میلاو شو چې د هغه نوم بشر ابن ابي حازم یا خازم شاعر دی نو دا شاعران اکثر ګرځي راګرځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الله په هر خوړ کې او کنده کې دوی دکې خوري کته دي ورځي ایران ګرځي راګرځي کله یو خبره کله بل کې دا شاعرانو غالبا طریقه ده خیالي خبرې کوي دا شاعر دې سره ملاو شو وته وی چې مکې ته لاړ شو عبد الله بن جدعان دا په مکې کې مشهور سړی دی او په تاسو کې به دغه سړي ذهن ډېر تیز چې هغه ته د یادي چې د تذکره ما په کم ځای کړی او خان بیا لرول ډېر مېلمهدوست سړی و یو تذکره دا شی و دویمه تذکره دا شی و چې چا به جنۍ خښوله نو ده به دغه جنۍ بووه دغه عبدالله بن جدعان دی
مالداره انتهایی مشهور او د عمر نه هم زیاتو نو خلکو به ډېر قدر کو. وی ته لاړ شه عبدالله بن جدعان ته دا خبره وکړه، هشام بن المغیره دا مشر سړی دی، وحرب ابن امیه هغه ته ووایه، ونوفل بن معاویه. دې یو څو کسانو ته دا خبر ورکړه چې برات چې دی سړی وجلی دی او سړي تعلق ساتو د بنو کنانه سره. هغه ورته خبر شو. چې هغه خبر شو نو د حوازن قبیلې چې کوم مشر ابو براء هغه وایي چې دا قریش موږ له دوکه راکړې ده. هغې سره هغه غوسه شو. قیس د دوی چې کوم مشر ته خبر ورسېده، قیس عیلان چې ویله کېږي دوی په منځ کې جنګ و، دا دوی مشر و قیس. نو هغه یو کس راولېږو، مختصر دا دی د بنو عامر قبیلې یو کس راولېږو او هغه اعلان وکړو په مکه کې ان میعاد ما بیننا وبینکم هذه الليالي من قابل. زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم وخت دی هغه دا شپې دي را روان کال نه، بیا به ګورو. اوس دې بنو کنانه خو دا سړی شړلی دی ځان نه، ځکه چې په هغه وخت کې به چې کوم سړی د قبیلې سره برابر نه و یا سړي څه کارونه به وکړو، هغو به اعلان وکړو چې موږ د ده نه څه یو بېزاره یو، دی موږ شړلی دی، دی خو یې شړلی خو په دې ځای کې اوس دی پرېښودی نه شي، ځکه چې دا د قوم په سطحه باندې مسله ده. دوی ورله چیلنج ورکړو او وخت ورته وښو چې دا به را روان کال له همدې شپو له بیا را جمع کیو. او دغه کال له بیا د عکاظ دا میله م ونه لګېده. دا ډېره مشهوره میله وه، ده لرې لرې نه به تاجران او شاعران به راتلو، د شاعرۍ مقابلې به یې کولې، پلور سامانونه به خرڅېدو. دې ته به خلکو انتظار کوو په کال کې چې به دا میله ولګېده، خو په دغه کال ونه لګېده. او د هغې وجه دا وه چې قریش او د هغوی ملګري کنانه او دغه اسد ابن خزیمه او څومره چې نور د دوی ملګري وو، دوی د دې جنګ دپاره تیاری کوو. نو یو کال صرف تیاری شوی د دې جنګ دپاره. او دغه شان قیس عیلان والا کوم چې دغه سره حوازن سره تعلق ساتو، هغوی هم تیاری کوو د دې جنګ دپاره. را روان کال چې کله دا وخت راغی بس دوی جنګ له رالو او د قریش مشران هغه هم دې جنګ ته راکوشي وو. او په هغه وخت کې د قریش او د کنانه د دې دواړو مشر چې دغه حرب ابن امیه و، او د هغې وجه دا و چې حرب ابن امیه ډېر یو خو د عمر نه زیات و، بل په دوی کې ډېر عزت والا سړی و. نو دې دواړو په شریک خپل مشر چې دغه حرب ابن امیه وټاکو او جنګ شروع شو. په دې جنګ کې ناشنا کار دا وشو چې د ورځې په اوله کې قیس عیلان دلې وګټله د کنانه نه، دومره حملې دوی وکړې چې هغوی کمزوري کړو. نو چې څنګه د جنګ وختو په اوله کې ګټه د چا شوه، هغه د قیس عیلان والا چې هغه د حوازن سره تعلق ساتي، هغوی ته یې وګټله. بیا چې په هغو دویمه حمله وکړه د ورځې په دې منځ کې، نو بیا کنانه وګټله د قیس عیلان نه او ګټه د هغوی په دغه باندې شوه. په منځ کې دا مړي ډېر زیات شو، بې انتها مړي په دې جنګ کې شوي. نو بیا یو کس پاڅېد، عتبه بن ربیعه، چې هغه تذکره مخکې په دې سیرت کې راځي، او په هغه ورځ کې هغه ځوان و او د هغه عمر 13 کاله و. پاڅېدو او چغې ووهله او اواز یې وکړو، د صلحې پیغام یې ورکړو چې تاسو به د کوم پورې لګیا یو، دا کسان به دغه شان مړي به موږ ته کېږي، د دوی نه هم کېږي د هغوی نه هم کېږي. او صحیح ده. نو کېناستو دا مشران او د دوی په منځ کې د صلح خبرې وشوې، او دغه شان قریش هم واپس لاړو او قیس عیلان دوی هم واپس لاړو. په دې جنګ کې رسول صلی الله علیه وسلم وو، او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په دې جنګ کې وم او ما به خپلو ترونو لا غشي ورکول. ملک صاحب مخکې وایي چې په دې جنګ کې د قریش مشران هم راکوشي وو. دلیل یې په دې باندې چې ډېر غټ جنګ و چې جنګ ته مشران کسان راکوشي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ترونو سره و، 15 کاله عمر و، نو میدان ته خو نشي کوزېدی لکه چې وړوکی و، خو دا کار به رسول صلی الله علیه وسلم کو چې غشي به د خپلو ترونو له ورکول او تیار ولاړو. دې ته وایي جنګ فجار. ورسېدی به که نه؟ بیا بیا دا درسونه اورئ، بار بار یې اورئ، دا مسلې به تاسو ته بیا په ذهن کې کښېني. او کله چې سړی د یو شي سره ناشنا وي او اول پرې ورته بیان شي، نو هغه زر ورته نه یادېږي. او زمونږ پښتانه الحمدلله د دین سره ښه مینه لري او ښه شوق لري، او داسې قوم دی چې معروف دی په دې باندې چې
دین سره محبت دی، غیرت پکې دی، خو صرف دومره ده چې کمې د عوامو د طرف نه هم دی، کمې د علماو د طرف نه هم دی. عوامو کې کمې دا دی چې کوشش نه کوي دین د طلب کولو، او علماو کې کمې دا دی مولیانو صاحبانو کې چې هغوی حق پټ کړی یوه. بل چې که خطبه کوي، تقریر کوي، بس داسې یو څو خطبې او تقریرونه مشهور دي هغه کېږي، او هغې له څوک راضي هم نه ځکه چې هغې پکې درېیمه خطبه نه وي کړې، بله پکې زیاتې کړې ده، پښتو کې چې کوي هغې له څوک نه راځي. بیا چې راشي د عربۍ هغې له هغه په 2 منټه کې ختمه شي، انا اعطیناک الکوثر پکې اکثر ووایي، او بیا پکې مخې ته څه نه وي. نو څه به دې عوامو ته پته ولګي د دین. نو دا قسمه بیانونه او درسونه بار بار اورئ، دا مسلې اوس په ذهن کې کښېني. دې ته وایي جنګ فجار، چې دا د رسول وسلم په سیرت کې ستاسو مخې ته به راځي. بې د هغې نه بعد بله یو واقعه راپېښه شوې چې هغې ته ویله کېږي حلف الفضول، معاهده د فضول، او دا د دې جنګ نه بعد د ذوالقیدې په میاشت کې شوې وه. ذوالقیدې په میاشت کې دا معاهده شوې وه. دا خبره د فایدې دپاره ساتي، دا بله معاهده به ورسره فایدې دپاره ذکر کړم. سیرت کې راځي عربو 2 معاهدې کړي د رسول وسلم د بعثت نه مخکې، نبوت نه مخکې، او دا دواړه معاهدې د دې دپاره شوې وي چې د مظلوم سره به مرسته کوو. د چا سره چې ظلم کېږي د هغه سره به ودرېږو، او چې څوک ورسره ظلم کوي د هغه په خلاف به ودرېږو. اولنی چې کوم حلف شوی و او کوم معاهده په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، او په دې دویمه کې و. د دویمه ته حلف الفضول ویلی کېږي، او هغې له راځمه. او د اولنۍ چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي حلف المطیبین، د هغه خلکو معاهده چې خوشبو یې لګولې وه. او دا په سیرت کې راځي چې د اولنۍ معاهده په دې شوې وه، په قریش کې یو ټولګی جوړ شو، او هغو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بنو عبدالدار، بنو عبدالدار دا یو خاندان دی، دې بنو عبدالدار سره دا کارو چې دوی به د کعبې خدمت کو، دغه شان د جنگ په وخت کې جنډه به د دوی سره وه. او درېیمه دا چې حاجیانو له به یې اوبه څښاک د دې انتظام هم دوی کو. او دا 3 خبرې چې په کوم قوم کې راجمع شي، دا قوم د ټولو نه دروند قوم دی. نو دې بنو عبدالدار سره دا کار و، حاجیانو خدمت، د کعبې خدمت، او په جنگ کې جنډه نیوه. او په جنگ کې جنډه هغه قوم نیسي چې هغه عزت والی. نو د قریش کې بعضو کسانو په دې باندې حسد ورغی چې څنګه د یو خاندان دی دوی ته 3 کارونه والا شوي، حق دې ورسره شروع کو، حسد یې شروع کو، دا خلک یې بسره پاسول. په هغې کې قریش په خپل وران شو. چاوي چې او دا خبره صحیح ده، چاوي نه دي سینه ده. نو بنو عبدالدار ولا دا چلو کو چې کم مشران کسانو او کم سړیتوب خاوندانو او کم چې پکې هوښیار خلک وو، هغو د خبره ور مخکې کړه. نو دا ټول مشران کېناستو، او په دوی کې بنو عبدمناف خاندان ولا دا چلو کو چې یو لوښی یې راوړو، او په هغې کې دننه خوشبو و، عطر پکې و، طیب، ځکه دې ته ویل کېږي حلف المطیبین. په دغه لوښي کې دننه خوشبو پرته وه، عطر پکې و. دی کېښود د مشرانو په مخ کې، او څومره کسان چې په هغه ټیم ناست وو هغه ټولو په دې لوښي کې د لاسونه ورننویستو دننه. او دا لوز یې وکړو چې موږ به مرسته کوو د بنو عبدالدار، او چې د چا سره هم ظلم کېږي د نن نه بعد موږ به د هغوی مرسته کوو. زموږ به د دې سره کار نه وي چې دا سړی د کم خاندان سره تعلق ساتي او د کم سره نه ساتي. او بیا یې دا لاسونه په د کعبې په دیوالونو راښکودو، یعنې لوز یې پوخ کو. اول یې دا لاسونه په یو لوښي کې ورننویستو چې هغې کې دننه عطر و، او بیا یې دا لاسونه د کعبې په دیوالونو راښکودو. نو دې سره د هغوی لوز هغه پوخ شو، یعنې دې نه بیا څوک نه وړي. او بیا اتفاق په دې باندې وشو چې هر چې د حاجیانو د خوراک او د څښاک او د خدمت خبره ده، نو دا به بنو عبدمناف له ورکو، دا د هغوی شوه. او د کعبې خدمت او په جنګ کې جنډه دا به د بنو عبدالدار سره پرېږدو.
نو دا دوه کارونه د هغوی سره پاتې شو. دا یو کار ته بنو عبدالمناف ته واوړېدو او په دې باندې اتفاق وشو او په دې اتفاق وشو چې چا سره ظلم کیږي نو موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو. دا ولنۍ تاریخي معاهده په عربو کې شوې ده چې په سیرت کې راځي، د عربو په تاریخ کې راځي. خو په دې معاهده کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و. په دې معاهده کې رسول صلی الله شرکت نه دی کړی. دې پسې بله معاهده د هغې ته ویل کېږي حلف الفضول. هسې دا نوم چې سړی واوري سړی حیران شي چې فضول څه مطلب یعنې هسې یو پالتو کار و، ځکه ورته حلف الفضول وایي. نه، د دې دوه وجې والعلم عند الله. اولنۍ وجه دا ده چې په دې معاهده کې چې کوم مشران ناسو په هغې کې د درې مشرانو نوم الفضل. نو د هغې د لاسه دې ته ویل کېږي حلف الفضول، ځکه چې فضل نوم درې کسان په دې کې ناسو. او دویمه وجه دا ده چې په دې کې اتفاق په دې خبره باندې شوی چې د چا سره هم زیاتي مالي د خپل حق نه زیاتي چا نه واخلي، دا مال به اخیستی کېږي او حقدار ته به رسي. نو دا کم مال چې زیاتي شي دې ته فضل ویلی کېږي. فضل په عربۍ کې زیاتي شي ته وایي. نو ځکه دې ته ویلی کېږي حلف الفضول. په دې حلف کې او په دې معاهده کې بنو هاشم، بنو المطلب او زهره او تیم او دا غټ خاندانونه پکې راجمع شوي په کور د عبدالله بن جدعان کې. او ملک صاحب مخکې چې عبدالله بن جدعان په دوی کې مشر سړی و، د هغه په کور کې ټول راجمع شو او په دې خبره باندې لوز وشو چې په مکه کې د چا سره هم ظلم کېږي د هغه مرسته وکړو. چې چا سره هم ظلم کېږي او څوک هم ظلم کوي کائنا من کان، د هغه خلاف ودرېږو. او د هغې وجه څه وه؟ د هغې وجه وه هغه ده چې یو کس راغلی و د زبید قبیلې مکې ته. او د تاریخ او سیرت داسې چې د قبیلو د نومونه پکې ډېر اخیسته کېږي. بعض ملګري وایي چې دا موږ په دې قصه پوه نه شو، کله یو قبیله او کله بله ذکر کېږي. د تاریخ او سیرت یې داسې. اوس که داسې عامې خبرې کومه چې دوه فرقې جنګېدلې وي په مکه کې او هغه دا شي دغه شي، نو داسې تاریخي خبره نه شو. تاریخ چې بیانوي بیا به لازم پکې تذکره کې چې کم خاندان ولو کم نه و. بل دا چې د دې وروسته هم اثر دی په سیرت کې چې هغه مخې ته راشي. نو یو کس راغلی د زبید قبیلې مکې ته راغلی، بهر نه راغلی او د ځان سره سامان راوړی چې دا سامان به زه په مکه کې خرڅوم. نو په مکه کې العاص ابن وائل السهمي مشهور سړی و، ده دې دا سامان واخیستو. وی په ما یې راخرڅ کړه، په څو دی؟ وی په دومره. و زما شو چې سامان یې دې واخیستو. بیا ورته ویل ځکه پیسې نشته. هغوی چې دا د بهر نه راغلی دی او کمزوری دی، ما سره به دې څه زور وچلی او دلته ټول زموږ خلک دي. نو هغه پسې ډېر توراتو وی زما مال او زما حق. هغوی هېڅ حق نشته. نیغ ودرې مکې نه وځي چې ویې دې نه یم دلته. نو هغه یو غره ته وختو، اواز یې وکړو، وی واورئ ای خلکو، ظلم شوی دی ما سره، پلاني زما حق خوړلی. په تاسو کې دومره څوک زورور نشي چې مظلوم ته پوه وکړي؟ په تاسو کې څوک دومره د عقل خاوند نشي چې ودرېږي ووایي چې ولې دا ظلم کېږي؟ او په تاسو کې خلک یې راګرم کړو. نو په دغه ټیم کې زبیر ابن عبدالمطلب، دا د رسول صلی الله علیه وسلم څه دی؟ تره دی. زبیر ابن عبدالمطلب دا خبره واورېده. نو چې واورېده نو بیا د ځان سره دا خبره وکړو د کمې پورې به دا حالات شي. لاړ د مشرانو ته خبره مخامخ کړه چې ګوره خبره دا ده، سړی غر ته ختلی اواز یې زموږ دپاره شرم خبره چې زموږ په علاقه کې بهر نه یو سړی راځي او هغه دې دا چغې وایي چې ما سره ظلم زیاته کېږي. په تاسو کې څوک دومره نشته چې ما ته پوه وکړي؟ هغو کې دا عادت و چې لږ داسې د غیرت دا خبرې به ورته وکړي به په غیرت کې راتلو. او دومره غیرتیان والله العظیم چې د هغوی د تاریخ وګوري که نه، یعنی چې اوس د حلف دوی کوو که نه، دا لوز د معاهده په دې معاهده باندې دوی په زرګو کسان ځان قرباني، خو دا معاهده نه ماتوي. دومره مضبوط و په لوز کې او دومره مضبوط و په خپله خبره کې. ښه صفات چې ما کوم د هغوی بیانول پای کې ما دا تذکره کړې وه. او د افسوس خبره ده چې د دې قسمه خبرو کمې په مسلمانانو کې به تا ته میلاوي او په هغو کې وه. د دې خبرې داسې په هغو کې غیرت راوچت شو چې وایي تم شو. موږ دومره مشران کسان یو، دومره غټ خاندانونه او قبیلې او مالونه او زور، او حال دا دی
اوس راجمع شو عبد الله بن جدعان په کور کې او لوځو شو په دې خبره باندې د دې د قصه خو ختمو په اوله کې عاص بن وائل راوته سړي له پیسې ورکوه دی وخت نه مونږ ته پیژنو نو ته مونږ پیژنې پیسې سړي دا ورکړه د حق ورکړه غریب دی مظلوم دی پیسې ورکړه او به دې باندې لوځو چې مکه کې به چا سره ظلم نه کوي او چې چا سره ظلم کوي دا خلاف په پاسو په دې معاهده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم او امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې ذکر کړی دی وایي چې شهدت حلف المطیبین زوی په هغه معاهده کې وم چې هغه د خوشبو والا وه اقتصاد مخکې مونږ وایو چې په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم حلف المطیبین رسول صلی الله علیه وسلم مراد د حلف الفضول دی به ولو ته مطیبین د نوموي ځکه چې په دې کې هغه مشران ناسو کوم چې په خوشبو کې لاسونه په تیر شي معاهده کې یې خودیو نو په هغه نسبت سره ته رسول صلی حلف المطیبین او سبق نوي کسان ناسو مع عمومتي وي د خپل ترونو سره رسول صلی الله ناسو سبحان الله وګوره یعنی د رسول صلی الله د عمر ته وګوره او د کار ته وګوره چې هغه ناس سره خپل ترونو سره په دومره غټه مسله کې تقریبا په دغه وخت کې د رسول صلی الله عمر یعنی د 15 سنه بره د شهرونه کم دغه وخت کې رسول صلی الله د معاهده کې ناس مع عمومتي وانا غلام وذلكما فما احب ان لي حمر النعم وزما دا نه د خوخه چې دغه په بدله کې مال څوک سره وخان راکې او دغه شرف رانه واخلي نه د سره وخان قربانون خو دا شرف په دې باندې زه عزت منیم او دا زما عزت په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا وإذا عبد الله بن جدعان په کور کې زه په معاهده کې ناسوم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره د نبوت نه بعد کړې ده ما احب ان لي بي حمر النعم او زما دا نه خوخه چې دغه بدله کې زه سره وخان والم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت اکه وسوم مال سوق په دې اسلام په دې حالاتو کې مال سوق د دې سي معاهده دعوت راکینو زه وسوم زم کینم پکې دې ته ویل کېږي حلف الفضول دوه خبرې ختمې شوې جنگ فجار او معاهده د فضول په دغه اسباب او وجه په اختصار سره د دې حلف نه او د دې معاهده نه یو څو فائدې بیانو اگر که فائدې ډیری دي چې سړی پکې سوچ وکړي زه ته په الله قسم خورم چې کله سړی په قرآن او په حدیث کې او د رسول په سیرت کې سوچ کوي کنه نو انسان الله سبحانه وتعالی په ناشنا حکمتونه کولاوي او ناشنا پوهه ول ورکي او د زړه ول رڼا کې دنیا او رڼا کې آخرت ول رڼا کې اسی مثال به تاسو درکو پته تاسو دې کې سوچ کړئ او کنه الله اعلم خو بیا موږ ګومان خاصه چې تاسو به سوچ کوئ سوره فاتحه موږ په مخه وایو په هر رکعت کې وایو یو خدا سوچ په ځل کې راځي چې څنګه د قران دا ولنې سورت داسې په سوچ باندې تاسو له مثال درکو څنګه د قران دا اولنې سورت لنډ او بیا به نور سم وګدوګ د سورتونه دې ته کې سوچ کو یو ناشنا حکمت پکې پروت دی حکمت دا دی چې دا قران ته کولاو کې او دا لن صورت ته مخې لراشي نو تنګيږي بنه نور قران به وي او کدا اول سرنه وګد صورتونه شروع شي به نور نه وي دا څومره د حکمت خبره ده د سوچ او د فائدې خبره چې کله سره سوچ وکړي حدیث تر ورسېده په سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقيم يلا موږ ته هدایت وخا د نیغې لارې هدایت موږ ته خو موږ ته نیغې لارې وخا او سورۃ ختم شو به سورۃ کوم شروع شو سورۃ البقره الف لام میم مخیته ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا سورة كدني غلار وفتكنا الذي يقول ذلك الكتاب دغني غلار فيه هدى للمتقين بديك هدايته هذا هداية كم كتاب سورة فاتحة كي وفته
داسې ما تاسو له مثال درکړو نور که موږ دې کې ورننوځو او زما په زړه باندې ډېر ارمانونه دي خو الله دې ژوند راکړي ما ته برکتي چې په دې عنوان باندې درسونه زه وکړم قرآن کې حکمتونه او هر صورت هغه حکمت صرف ذکر کوو چې په دې کې دا حکمت دی په دې کې دا فایده به مخې ته ځو او څومره ناشنا فایده ده د علم او د علم د مجالسو په لږ وخت کې ته دومره غټه فایده میلاوي اهدنا الصراط المستقيم يا الله موږ ته وښیه غلار ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله دغه کتاب دی کنه دغه غلار په دې کې هدایت پروت دی چې پرشتیا ته دغه غلار غواړي نه به قرآن کې شته الله سبحانه وتعالى موږ د قرآن او د حدیث په حکمتونو باندې پوه کړي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه فائدې او حکمتونه راته راوباسو مته سوي چې په دې معاهده د فضول د چې کومه ده په دې کې درسونه دي او عبرتونه دي او حکمتونه دي زموږ لپاره یو سورت ذکر کومه چې خبره نه وګدي اولنۍ دا معاهده شوې ده د مشرکینو او د جاهلیت والو په علاقه کې او د هغوی په معاشره کې دلیل له په دې باندې د اولنۍ فائدہ دلیل له په دې باندې چې چرته یو معاشره پوره خراب نه وي لکه دې فتوا بنور کې چې پلانې قوم پلانې معاشره پلانې خاندان پلانې علاقې ولا ټول دي چې دي نه اوس د دور د جاهلیت خلق په شرک باندې دي خو بیا هم خیر پکې شته راجم شو کېناستو وې د مظلوم به تپوس دا دې اولنۍ فائدہ راوته دویمه فائدہ چې کومه بده کې ده هغه دا چې عدل پکار دی اگر که دا خبره مشرک یو کی او جاهل سره یو کی خو حق رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه ورسته د نبوت نه بعد وی که اوس راته څوک ویمزم ولا وی دی ولې چې دغه د مشرکینو معاهده دغه څه نه وی کاری حق وی حق که هر څوک وی حق دې که هر څوک بیان کی کستا دشمنوم حق خبره وکي نو دا خبره به صحیح دا به صحیح او دا ضد دی او تعصب دی او کم عقلتیا ده چې یو سړی یو خبرې له په دې باندې دیکه ورکوي نه مني چې د هغه دشمني بیانوي درېیمه فایده په دې کې دا شوه چې ظلم په هر صورت کې نامنظوره دی بغیر د دې نه چې ته به رنګ ته ګورنګ ته به چا نه ګوري د ده علاقې ته به نه ګوري د ده ملک ته به نه ګوري په دې خبره باندې هغوی پوه شي او ډېر مسلمانان دي چې هغه اوس هم په دې خبره نه رسېدلي ظلم ناروا دی که پوښتنې کوي او که زمونږ نیکونه کوي او که زمونږ پلارانې کوي که زمونږ قوم کوي که عربي کوي که عجمي کوي که توري کوي که سپینې کوي او که سوري کوي که ښځې کوي او که سړی کوي او که بوډۍ کوي او که ماشوم او که ځوانې کوي ظلم دی دا په یو صورت کې هم دا نه قبلېږي دا فایده څلورمه فایده دا ناشنا فایده ده مسلمان له پکار ده چې په دې خپله معاشره کې یو مقام جوړ کړي اوس رسول صلی الله علیه وسلم 15 کالو پخوا او شا کې ناست په معاهده کې زمونږ هغه د 13 کالو شي په موبایل کې گیمونه کوي غریب څوک یې پېژني چې دې څوک شته په خپله معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي چې خلک دې پېژني څوک یې دغه پلانې ځوان او هغه ناسو مشرانو سره کینی په پلاني ځای کې معاهده وبای کې ناسو په صلح کې ناسو التدا چلو په جنازه کې ولاړو په غم کې ولاړو په خادي کې ولاړو معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړه په دې کار نه کیږي چې مزدوري کوه او ښځې او بچو له پیسې لګه او ورک ګرځه د ډېرو ته چې ووایي والعیاذ بالله الله دې حالاتو نه موږ ساتي بس وي ژوند دغه دی چې سړی ورک ګرځي د غم خادي وي څه دغه دی دا هغه سړی دی چې نه څوک پېژني او نه څوک پېژني دا څه ژوند شو ژوند خو هغه ژوند دی چې ته نه خلک دې تپوس وکړي پلانې نشته نه ښکاري کوم ځای کې دی ټوله معاشره ټول قوم ټول ملک ټول علاقه ټول خاندان ټول کلی تپوس کوي لکه پلانې نشته کوم ځای کې دی دا هغه سړی دی چې ژوندی دی
رسول الله سلام د 15 کالو په خو شکه په معاهده کې ناشته دي ځوانان زمونږ په کار دي او دي څه کان زمونږ په کار دي زمونږ هغه چې وته وې د شلو کالو د 15 کالو مونږ او داس کوجه د غریب د خو ورځي وړو کې نه پوي الکه ولې د حرام کارو کو ولې د ګناه وکړه د ډیر شو کارو الکه وې اما شران راشي په دې خلاص کوي نه پوي عقل کچره وي د ډیر شو کارو پورې د کافر عقل چې دغه وخت پورې د کچره دا به کله پخې وي او د رسول سم عقل ته وګوره چې 15 کالو په خو شاکي هغه په معاهده کې د مشرانو سره ناشته د عبد الله بن جدعان په کور کې دې ته وي ځواني او دې ته وي سړیتوب چې ته د مشرانو په منځ کې خپل یو مقام جوړ کې ته دومره درون سړی شي چې را مشران ته راغواړي چې راغواړي پلانې دغه ژوند دی چې د ژوندو ژوند دی الله دې موږ ته د ژوندو ژوند نصیب کړي د مړو په ژوند باندې بس کې پیسې ګټاو پټي چې مور پلار له خزر او بچور لېګا او به ورځ اعلان شو مړ شه د سوق مړلې یره هغه پلانې نه مړ کم پلانې نه دې مړ هغه دې شکل جوړ شي یره په ځین کې مې راځي نه مانه یې درې چرته بخخه کې قبر دی واچوي دا څه ژوند شي ژوند خو هغه چې ستا پکې یو بسمې ګوته دی لګولي په سجدي کې چې څوک کوم راځي دې بسمې ته ګوري دې ګوتې ته ګوري او تو ته راځي چې دا د پلاني کار دی لکه اوس په معاشره کې ظلم کی تر پاسه د یو مشر خواله ورشي چې تاسو مشران تاسو خپويږي د پلانې کار چې روان دي د ظلم نه دی په یو کې د غیرت راوچت کو په بل کې خلک دې راجمع کړو ته یو ګوته ولګوله سباله به ته په خاور کې پروت خو ژوند دی وي خلک به پلانې دی الله وبخي دا کار هغه کړه وره د مشرانو ظلم کوو خو ګره غره پاسې دلو د مشرانو په وکړو چې ګره ظلم بنه کوي در دینه د فائدې وروته خبره نه بیا خوګ دیږي خو صرف دومره حاصل دا شو چې په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي اخرنی فائدو به دا ذکر کو چې د خیر په کار کې د نیکانو په کار کې یو بل سره اتفاق په کار دی وتعاونوا على البر والتقوى د تقوا او د نیکی په کار کې مرسته وکړي کم ځکه د نیکی کار کیږي تاسو سره پکې شریک کیږي دې ځکه معاهده روانه رسول سم پکې شریک شو او به سوي خبره ختم نه شو وی که وسره ته سو کوی چې راشه دې معاهده زو وسوم زموي ځکه چې خیر کار د نیکی کار دی کم ځکه د خیر او د نیکی کار کیږي شریک کیږي به خپل یو اثر پکې پرېدا خپل یو نخه پکې پرېدا الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې نیکی په کارونو کې دیو بل مرسته وکړو حلف الفضول دغه واقعه او دغه اسباب او بیان کړو دغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د سختو ژوند هغه دي چې د رسول سم په دې چې نوې ځوان شو نو دي خاص مزدوري نه و چې هغه به کوله خو متواتر روایتونه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې دغه لپاره بيزي غړي ساتلي او بیا چې کله مکې ته راغی نو په یو څو روپو باندې د مکې ول لپاره بيزي غړي ساتلي او ناشنا خبره ده چې هر پیغمبر بيزي غړي ساتلي هغه کې یو حکمت اگر که حکمتونه به ډیر دي سره به سوچ کویو هغه ده چې د بيزي غړي راټینګول ډیر ګران کار دی یو طرف زی بل طرف زی دا دی خو کو دا د تربیت کې چې ته مخ ته امت څنګه ساتي دی امت کې قسم خلق دي څوک بسوي ته به دا غوښ سره څنګه گزاره کوي ته به دا غوښ سره وخت څنګه تیرې ځکه الله سبحانه وتعالى د پیغمبرانو تربیت په دی باندې وکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم بيځي غړي ساتري او د دینه د فائدې مروته چې د خپل لاس مزدوري کول او ځان له رزق ګټل د یو خطرې خدای یو خو کار دی او چې نیت دې بګیدای شي چې خپل بچو لپاره خپل مور پلار خپل خزه خپل خاندان د غوي سره غوي ساتم د غوي سره مرسته کوم الله دې اجر هم درکړي خو دومره بګینن نوځي چې سپری دی دین پرې دا به عبادت ته خو د مطلب دی عبادت نه چې د یو عبادت طریقار ول توحید دین پرې خو دی بس هغه کوم منځونه چې سره پرې دي کافر کیږي هغه به زم پرې خو دي او د قیو حدیث یاد کړي حلال رزق ګټل چې د عبادت ته موږ به مصروف یو او د موږ کول سدي
دا نور عبادتونه سری. د هغې نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تقریبا عمر 15 کاله شو نو په مکه کې یو زنانه وه چې د هغې نوم و خدیجه رضی الله عنها. پر هغې سیرت ته به زه اشاره کوم خو یو څو خبرې وروسته. خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها یو مشهوره زنانه، نسب نه اوچته زنانه، بې انتها مالداره او دومره پاکه وه چې د هغې نوم په هغه وخت کې د جاهلیت په وخت کې هغه طاهره پاکه زنانه. دې به دا چل کو چې کسان به په کرایي په تنخوا باندې نیو یا به د کسانو سره خبره وکړه چې زما مال دی د وړه غواړي شام ته یا پلانې علاقې د پلانې ته که دا مال تا خرڅ کو تاله به زه دومره دومره در کوم. دا د هغې طریقه وه ځکه چې زنانه به پخپله خو نشي وتلی. نو بس چا ورته رسول صلی الله علیه وسلم چې دا هم ځوانه لږ دی کار ماري نشتی که ته دې ولېږي په دې خپله قافله کې ای صحیح ده. خدیجې رضی الله عنها دا چل وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ولېږو په دې خپل مال سره او یو خپل غلام یې ورسره ولېږو میسره یې ورسره هم ولېږو چې ته به د داسې لاړ شې دا هلک څنګه دی څنګه نه دی ویې ګوره. خو رسول صلی په مکه کې مشهور و په دې باندې چې دا یو امانتګر انسان دی، رښتینی انسان دی. هغې ویل چې زه یې وګورم. الله سبحانه وتعالی په دغه رحله کې دومره برکت واچو چې دومره مال مخکې چرته په یو رحله کې خدیجې نه دی ګټلی څومره چې په دغه وخت کې وګټلی شو. واپس چې رسول صلی راغی مال یې ټول هغې ته حواله کړو وایي دا ګټه ده چې کومه من کړې ده او دا ستا پیسې دي. هغه دې برکت ته او دې ته خوشحاله شو. نو میسره ورته وایي برکت پرېږده د دې سړي چې کوم اخلاق وکړه هغه دې لیدلی وی په دې سړي کې چې کوم ښه صفات وکړه هغه ته چې ته لیدلی ته به حیرانه شوې. هغې وایي څه صفات و په ده کې؟ وایي په ده کې دا و په ده کې دا و په ده کې دا و. خدیجه د ده نه متاثره شو او په هغه ټیم کې د قریش مشران به تلو راتلو چې د خدیجه ځان له وغواړو خو هغې چا دها نه کوله. یو خدای چې مشهوره چې پاکه زنانه ده، بل مالداره ده بې انتها، او درېیمه دا چې خاندان یې اوچت خاندان دی په قریش کې. هغې به انکار کوو نو زه واده نه کوم. چې کله ورته دې میسره دا خبره وکړه چې دا خو دې سړی دی په زړه کې ورسره محبت پیدا شو. لاړه خپله یو ملګرې وه نفیسه د هغې نوم وه، نفیسې ته یې دا قیصه وکړه. وی دې چې دلته چې راکم هلک دی ته به پېژنې محمد بن عبدالله نوم دی صلی الله علیه وسلم او دې چې داسې ما د میسره نه واورو ډېر صفت یې ورته وکړو. زړه مې کېږي چې دې هلک سره واده وکړم. ستا څه خیال هغه ورته دومره ښه هلک دی او ټول خلک یې صفت کوي اوس عیب پکې نشته نو بیا ښه واده ورسره وکړه. دا نفیسه راله رسول صلی ته خبره وکړه. ورله پسې وایي ته چې د کومې زنانه سره د تجارت د قافلې ته د کومې زنانه بولې وه د هغې په زړه کې دا دی چې تا سره واده وکړي. رسول صلی الله په دې باندې خوشحاله شو ځکه چې څوک د دې زنانه نه انکار کوي. نو لاړ خپل ترونو ته یې دا خبره وکړه، مشرانو ته. هغه ورته صحیح ده چې رواره ته پرې راځي موږ به لاړ شو د هغې د ماماګانو سره د هغې د ترونو سره به خبره وکړو. او بعضې روایتونو کې سیرتونو کې داسې راځي چې نه د هغې پلار ژوندی و د هغه سره خبره کړې وه، الله اعلم داسې دومره غټه خبره نه ده، یا د هغې د ترونو سره خبره شوې ده او یا د هغې د پلار سره خبره شوې ده. هغه پرې راضي شو او په دې عقد کې د نکاح چې تړلی کېده نو په دې کې بنو هاشم خاندان مشران او دغه شرمودر قبیلې مشران دا ټول پکې ناست او دا په هغه وخت کې چې د شام نه چې رسول صلی واپس راغی هغې نه 2 میاشتې بعد دا واده وشو او دا اولنۍ زنانه چې رسول صلی واده کړې. دې ځای کې یو فایده مته سوچ بهر خبره کې به سوچ کو دا یو فایده راوباسو. د زمانه د جاهلیت وه خو د دومره پاک خلک او باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څنګه ساتلی چې هغوی دا چل نه دی کړی چې دا جنۍ خوښه شوه والعیاذ بالله څه د یاراني شکل یې اختیار کو یا په خپله ورغه هغې ته خبره وکړه یا هغه په خپله راله خبره ورته وکړه. دومره درانه خلک وګورئ. ما تاسو ته دا خبره بیان کړې وه د هغوی مجتمع د هغوی معاشره څنګه وه. پای کې ما تاسو ته ویلي چې یو خو هغه خلک چې هغه خانداني و ډېر اوچت و هغوی به د غلط کارونه نه کول.
نو دې د خدیجې په زړه کې خبر راغله په خپل رسول سم ته نه تللی دا هغه ته مخامخ ویلي ته زما خوښې زه تا سره محبت کوم او د عشق او د مینې محبت دا قصې چې نن سبا کېږي او د افسوس خبره دعوه به کوي زه مسلمان یم او زه قرآن او حدیث منم او دا قصې به کې دننه یې صحیح ده زړه کې خبر راغله مور دې په څه طریقه ورسوه مشرانو ته ورسوه مشران پوهېږي سوچ به وکړي بیا د الګ ته طرف نه حالانکه دې کې صحیح نه و چې رسول صلی په خپل راغلی ځکه چې ولي په واده کې د جنۍ دپاره شرط دی هلک دپاره نه دی خو رسول صلی لړ خپلو ترونو ته یې وویل حالانکه لوی سړی د 15 کالو خو دې ته وایي هغه پاک انسان چې الله سبحانه تعالی د هر عیب نه پاک کړی و له پیغمبر شوی نه دی خو دومره الله یې دومره ساتي چې سباله په دې پیغمبر باندې څوک اعتراض ونه کوي وری او که چېرته داسې شی والعیاذ بالله هسې خبره کوو چې دې خبرې د یارانې شکل اختیار کړی وی نو بیا به د مکې مشرکینو خوله چا بنده کړی وی یعنی د دومره پاک انسان هم هغوی نه دی پرېښودی کله به ورته لیونی وي او کله به ورته څه دا به راشي نو که دا قصه پکې شوې وی بیا خو به بلکل هغوی نه غلي کېدو دا چې دا مسله هغوی ونه څېړله نو پته ولګېده چې دا مسله رسول صلی الله په دې طریقه حل کړې ده او دې خبرې ته مې اشاره بدې وکړه ځکه چې بعض ملحدین هغوی په دې خبره باندې اعتراض کوي شبهې د عوام مسلمانانو په زړونو کې اچوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وشو د چا سره د خدیجه رضی الله عنها سره او د خدیجه سیرت ته به اشاره وکړو خدیجه رضی الله عنها د دې نوم د خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب القرشية الأسدية بنو أسد خاندان سره تعلق ساتو او بنو أسد به قریش کې او موي چې د نبوت نه مخکې جاهلیت په وخت کې د خلکو طاهره وي او په قریش کې د اوچت نسب والا و بلکې د قریش د زنانو مشره و او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د واده نه مخکې د 2 پیری واده کړی اولنې خاوند د دیو عتیق ابن عائد المخزومي د دې عتیق سره چې واده کړو به ته هغه مړ شو د مرګ پورې وسره دا و او د هغه نه چې دینو یو لور شي او د هغې نوم هند د هغې نه بعد بیا بل خاوند ته واده شو ابو هاله ابن زراره التمیمي او دغه خاوند نه 2 بچي شوي دي یو الک او بله جنۍ هند او هاله نو دا دویم خاوند چې مړ شو چې دویم خاوند چې مړ شو نو د دې عمر په وخت کې 15 کاله و او د 40 کالو پورې 40 کالو پورې چې عمر ورسېد هغه وخت پورې واده نه و کړی تر دې چې د رسول الله سره بیا واده وکړو نو 15 کاله بغیر واده نه و او په کم ټیم کې چې د رسول الله سره واده کوو اگر کې سیرت والا په دې عمر کې اختلاف دی خو مشهور هغه دا او جمهور اهل سیر چې بیانې هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله او د خدیجې عمر څومره و 40 کاله او په دې کې دا فائدہ مروته چې هیڅ خبره نه ده چې ته جنۍ د الک نه مشرۍ دې کې حرج نشته خو په شرط دی چې جنۍ او خياري دینداري نه مشرواله به بدای کې پټ شي خدیجه رضی الله عنها باجماع المسلمین اولنی زنانه د رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی اولنی زنانه او اولنی سړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او اولنی ماشوم علي رضی الله عنه او اولنی مری غلام زید رضی الله عنه نو خدیجه اولنی زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دغه سره بیا ولاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بچي ودی او په دې وو کې شپږ د چا نه پیدا شوي شپږ د خدیجې نه پیدا شوي دا د دې شرف دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ بچي د دې نه دي اولنې القاسم الک دی او دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم کنیت ابو القاسم بیا باغی پسې چې دی په قاسم پسې بیا زینب پیدا شوې ده او د رسول صلی الله علیه وسلم په لونو کې مشره زینب ده بیا رقیه بیا ام کلثوم بیا فاطمه او بیا عبد الله او د عبد الله لقب چې دی طیب او طاهر طیب وته ویل کې طاهر وته ویل کېدو دی بعض خلکو دا مطلب دی چې د طیب او د طاهر د جدا جدا دي د طیب او طاهر دوه لقبونه دي د چا
د عبدالله. بل د رسول صلی الله علیه وسلم زوی دی دریم هغه څوک دی ابراهیم، او دا د ماریه نه پیدا شوی، ماریه قبطیه نه پیدا شوی. نو دا شپږ بچي دا د رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجې نه شوي، او دا زامن د رسول صلی الله علیه وسلم درې واړه دا په وړوکوالي کې مړه شوي او لوڼه پاتې شوي، او دا لوڼه بیا ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوي. عمر ورته میلاو شوی دی، خو د رسول الله په ژوند کې وفات شوي سوای د فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه شپږ میاشتې بعد وفات شوی دی. دا په مختصر طور ځان سره یاد ساتي، او که څوک دنه تپوس وکړي یعنې د خپل پیغمبر په باره کې څه نه څه معلومات ځان سره ساتي که نو ټول بچي د رسول صلی الله علیه وسلم شو په دې اوو کې شپږ د خدیجې نه پیدا دي چې هغه دی په دې ترتیب سره القاسم، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه، عبدالله. او د عبدالله لقب دی طیب او یا طاهر. دا د رسول صلی الله علیه وسلم شپږ بچي د هغې نه پیدا شوي. دا بل زوی ابراهیم دا د ماریه نه پیدا شوی، او زامن ټول په وړوکوالي کې مړه دي. جنکو ته عمر میلاو شوی، خو دا جنکې هم د رسول صلی الله علیه وسلم په عمر کې وفات شوي دي، هغه ژوندی و چې دا وفات شوي دي، سوای د یوې لور نه چې هغه فاطمه وه، په کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم ټول نه زیات مین و، او هغه فاطمه هم د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه شپږ میاشتې بعد چې دی وفات شوی. الله سبحانه وتعالی ټولو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. دا خدیجه رضی الله عنها ډېره پوهه زنانه وه. زه دې کې د هغې سیرت څه تفصیلي نه بیانوم، هسې اشاره ورته کوم. یو څو دلیلونه د هغې د پوهې چې او دا پوهه وه. اولنی دلیل د هغې د پوهې چې د دې انسان سره واده وکړو، څومره هوښیارتوب و چې کله واورېدو چې او دا سړی امین دی، رښتینی دی، په دغه سره واده وکړو. دا هم د هغې پوهه ده چې دومره اوچت انسان یې غوره کړو. دویمه د هغې پوهه په دې ځای کې راښکاره کېږي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا کې ناست، او انشاءالله یا پر روان درس کې یا د هغې نه بعد چې کوم درس وي به د غار حرا دا واقعه راځي چې رسول ته نبوت میلاوېدو. خو دې ځای کې مختصر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناست، او هلته پسې راغی جبریل علیه السلام. او جبریل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ته اقرأ ولوله، ما نه بقارئ، ما نه راځي څه ووایم، دوه پیرې درې پیرې بیا ورته اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا پنځه آیتونه، اولني آیتونه چې د دې نه د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت میلاو شو. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دې سره ډېر ویرېد، ځکه چې جبریل علیه السلام به داسې ونیو، زور به یې ورکړو، بیا به یې پرېښو. چې کله کور ته راغی نو خدیجه ته وی زملونی زملونی، او دا اندامونه رپېدو د یرې نه، یخ پرې راغلی و، په ما باندې کپړه راواچوي، په ما کمبل راواچوي، څادر راواچوي، هغې پې څادر واچو. ډېر هوښیاره زنانه وه، یعنې دا هم د هغې هوښیارتوب دی. په دې ټیم کې د حوصله زموږ په کور کې که چېرته داسې معمولي د ماشوم ګوته وینې شي چې ټک داسې معمولي وینه ترې راوځي، دومره چغې جوړې شي، یو غوغا جوړه شي چې دا به څه کېږي، او هغه به ټوټل چې د 9-10 ښځې ګورئ، 9-10 ښځو کې داسې یو نه چې هغه حوصلې والا چې لږ صبر وکړي، دا معمولي ځای دی، اوس یې پټۍ ولګو نه. دا پوهه دا هوښیارتوب الله بعض زنانو له ورکوي چې به وکړي. یو خدیجه ده رضی الله عنها. خدیجه رضی الله عنها په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ښه په ارام څادر واچو، چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه ذهب عنه الروع، یره ترې لاړه، لږ برابر شو، ورته ویې څه چل شوی، هغه ورته خبره وکړه، وایي داسې داسې چل شوی، لقد خشیت علی نفسي، خدیجې وایي په ځان ویرېدم. وایي سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم په ځان ویرېدو چې دا ګوره لیونی کېږم که څه راسره کېږي چې دا خبره وشوه. ناشنا جواب هغې ورکو، تاریخي جواب هغې ورکو، دا دلیل دی د هغې په پوهه باندې وي. کلا والله هیڅ چېرې نشي کېدی، په الله مې دې قسم ما یخزیک الله ابدا، الله به تا چېرته هم نه شرموي، تا به نه خرابوي. دومره ښکلی جواب درکړو. خو دا څه دلیل دی او تا سره دومره مضبوطه خبرې ولیکې؟ وانک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ته خو د خلکو سره مرستې کې، یتیمانانو کونډو خیال ته ساتې،
په چا باندې مصیبت راشي ته ورسره ولاړې د خلکو پیټي تا په شا کړي د میلمنو میلمستیا ته کې الله تا نه خرابوي چېرته ګور دله اسلام هغې نه دی قبول کړی او د هغې په ذهن کې دا خبره شته چې داسې سړی الله یې نه ضایع کوي دا صفات په ځان کې راولي الله به تاسو نه ضایع کوي بې روان کو په خپل ترزوي پسې بوتو ورقه پسې ورقه بن نوفل نه دا دریم دلیل د هغې د هوښیارتوب والا چې به بل چا پسې بونه تو په چا پسې بوتو په ورقه پسې بوتو چې دا عالم دی دی پوه دی هغه ته به خبره وکړو څومره اوچته زنانه څومره اوچت دماغ یې وي نو هغه بیا واقع به انشاءالله ما تاسو وایي چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت څنګه ملو شوی هلته به تفصیلا ذکر کړو هغه بیا پوه کړو چې دا خو هماغه ملک دی په ملایکو کې چې کوم په موسی علیه السلام پسې هم راغلی و د هغې نه دا متاثره شو چې وګوره چې ده دا خبره وکړه نو په ټکی په ایمان راوړو دا یو څو دلایل دي د هغې په دې باندې چې دا یو پوهه زنانه وه سبحان الله عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی او د هغو کې د امام احمد امام الطبراني او نورو کتابونو کې هم دا شته رسول صلی الله علیه وسلم افضل نساء اهل الجنه په جنت کې غوره زنانه هغه څلور دي خدیجه بنت خویلد فاطمه بنت محمد مریم بنت عمران آسیه بنت مزاحم مریم بنت عمران د عیسی علیه السلام مور آسیه د فرعون بیبي فاطمه د رسول صلی الله علیه وسلم لور خدیجه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي او دغه شان یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وی چې اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام یو پیر پر رسول صلی الله علیه وسلم وتويوي يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب وی خدیجه را روانه ده لوخه وسره ده پای کې وسره یې انګوله یا د څښاک څه دي یا د خوراک څه دي فإذا هي أتتك نو کله چې پتا پسې راشي فقرأ عليها السلام من ربها ومني نو الله له طرف نه او زما طرف نه به سلام ووایه دا دومره اوچته زنانه وه چې الله سبحانه وتعالی د عرش نه سلام راولېږو خدیجه رضی الله عنها دپاره وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او زیره ولا ورکه په جنت کې د یو کور چې پای کې به شور شغرب نه وي په هغې کې به تکلیفونه او ستړیوالی نه وي دا ورته به دې وایي ځکه چې تکلیفونه د رسول سره ډېر تېر کړي یعنې هغه اوچته زنانه په کوم ځای باندې وه او څومره نعمتونو د رسول سره چې ملګري شوه دې سختو ته مخه شوی دی ځکه ورته داسې کور زیری الله سبحانه وتعالی ورکو چې په هغې کې به دا ستړیوالی بیا نه وي خدیجه رضی عنها د رسول سم د هجرت نه 3 کاله مخکې مړه شوې ده او رسول سم بل واده نه یې کړی دی په ژوند کې دا هم د دې فضیلت دی او دا چې د رسول سم نه وفات شو نو رسول سم ډېر یوازې پاتې شوی ځکه چې دا یو اوچت ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم نه تللی او په کوم وخت چې وفات کېده نو 15 کاله عمر او حجون علاقه چې کوم په مکه کې ده هلته ښخه کړی شوې ده او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دغه کندې ته کوشي او د دې د خښولو دپاره او په هغه وخت کې د جنازې د لمونځ او دا خبرې نه ویله رسول صلی په خپلو لاسونو خښه کړې په دې بیان کې یا په دې درس کې اخرنۍ خبره هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وفا د خدیجه رضی الله عنها سره هغې هم وفا کړې وه خو د چا سره وفا کړې ده هغه هم څوک دی اب د دې په جواب کې 10 ګونه زیاته وفا کوي 100 ګونه زیاته وفا به کوي او هغه دی پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله عنه رسول الله شاعر مشرکینو شاعری کړي او رسول الله پسې بدې ردې ویلې وي هغه جواب کو بعض اشعار پکې دو وی هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء تاسو پر رسول الله پسې بدې ردې وی زه جواب کوم او الله نه امید دي چې دې به اجر راکړي هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء په دې سړي پسې تاسو بدې ردې وایئ چې هغه یو پاک انسان دی یو ښکلی انسان دی اوچتو خویونو والا دی شیمته الوفاء په هغه کې خو د وفا صفت پروت دی یعنې هغه ولم په دې باندې صفت کړی فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء او زما مور زما پلار زما عزت زما هر څه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې قربان دي د هغه په دفاع کې به یې لګو
رسول صلی الله علیه وسلم صرف د خپلو بیبیانو سره وفا نه ده کړې بلکې د خپلو ملګرو سره د دوی سره چې کوم وفا کړې ناشنا واقعیت به تاسو واورئ که الله ژوند راکړو په دې سیرت کې خو صرف دې وفا ته وګوره چې د خدیجه سره څنګه وفا کړې وه خدیجه رضی چې کله وفات شو رسول الله باندې غټ غم راغی او ناشنا خبره ده رابه شي چې په دغه کال کې د ترم وفات شوی ابو طالب تم په دغه کال وفات شوی سوچ وکړئ چې ابو طالب هم لاړه او خدیجه هم لاړه رسول الله یې یوازې پاتې شو نو د رسول الله د وفات ګوره عایشه رضی الله روایت دی امام بخاری امام مسلم راوړی دی وی استأذنت هالة بنت خویلد اخت خدیجه هاله یو ورځ زموږ کور ته راغله ورې وټکو او هاله دا د خدیجې خور ده وی چې ورې وټکو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو اجازت و فعرف استئذان خدیجه رسول الله ته خدیجه را یاد شو اکثر د خويندې او دارونه د یو شنه وازونه یو شنه خبري فرتاع لذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم هاله وهاله راغلی دا وی خوشاله شو سخوی حاله راغلی ده وی فغیرتو بما کې غیرت را زنانو کې د طبيعي خبره یا رسول الله وی یو مشره خزم را شوی او خبره ختمه شوی ده قد ابدلك الله خيرا منها الله دې غینه غرغره خزي درکړي په بل روایت کې راځي د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاری کې دی وی ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت على خدیجه در رسول الله په بیانو کې په یو باندې مال دوه غیرت بنره څومره جو په خدیجه باندې راته وما رايتها هلاك ما لدلم نو چرت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول الله بدي راه دوله زما په مخ کې وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء کله کله به ساروی حلال کو هغه به ټوکړي کو ثم يبعثها في صدائق خديجه بیا به د کسان لوګي دا ولګي هغه پلانې دا براتلی خدیجه سره بناشته بیا فربما قلت له بكلنا كلب وتما دسوي كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه يا رسول الله لك بالدنيا كبل خزنيشتي سمدا خديجه ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت وكانت تسخبر يا غيرها اخو دي سوا وكان لي منها ولد دماتي بچي پیدا شي ولر شي سبحان الله دي توفا وي او یو زمونږه طریقه ده کشره خزر ازي کو په دی باندې چې مشري ته کنزلي وکړو یو دا غیرت ته درې بازو نه تدیسي واغه پرې دوا واغه دیسي نه رسول زم حق خبره حق ده بل خصوصا دا مشر خزه چې دا سړی ته په دی ګرانی چې د هغه وخت د خاون سره ملګرتیو کې چې خاون په وخت یوازي ورسره سره دام بیا ملګری شنو بیا کارونه او هر څه تقسیم شي خاوله کې بوج ټول چوچت کړو هغه د مشر خزه چت کړو دغه وفا د خزه سره وفا کول د رسول سم طریقه وا د صفت په ځان کې راولي خزم یو انسان دی په بل حدیث کې درځي عائشه رضی الله عنها تم د عائشه رضی الله عنها حدیث په صحیح مسلم کې دی وما غرت على نساء النبي الا على خديجه د رسول صم په بیبیانو کې په خدیجه باندې ومال غیرت و اني لمدرك هلاك ذو سره ملو شوی نه نو بیا ولي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة کله چې وجد بيزه ګډ حلال کو فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه ملګرو له بګي مولېږي ويو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خبرې مو کړې ما رسول الله خدیجه ورسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو ما ته وی چې عائشه اني قد رزقت حبها عائشه نور ما ته سي زما په دې زړه کې د غیره مینه محبت نه نوته دې سو کما زدي کې سو کما دا لازم به دې کې چې د غیره محبت زما په دې زړه کې د نه نوته عائشه رضی روایت بل امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي وکړ نبی صلی الله علیه وسلم اذا ذکر خدیجه اثنى عليها فاحسن الثناء ورسول سم بدی خدیجه تذکرہ شروع کړه به شروع کړه لکه مختصر تذکرہ به نه کول خبره به راوغسته به شروع
فغرت يوما يورز بس دا غیرت زنانو طبيعي خبره ما تيجي يا رسول الله ما اكثر ما تذكرها يا رسول الله ما خياده قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها الله دل غین غور به بیان درکړي هغه یو یاد لس دا لس او څومره غور دي رسول الله ما دې عائشه ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها دا خبره مکو چې راغین غور دي قد آمنت بي اذ كفر بالناس هغه وخت کې هغه په ما ایمان راوړو چې چا په ما باندې ایمان هم نه راوړو وصدقتني اذ كذبني الناس او هغه وخت کې هغه ماته رښتینه ویلو چې خلکو ماته دروغجن وي وواستني بمالها اذ حرمني الناس او هغه وخت کې ما باندې ټول مال قربان کړو ټول مال را کړو چې خلکو مال یو روپۍ نه راکوله ورزقني الله عز وجل ولدها الله مال هغه بچی کړی د رسول الله سره کله چې قریش په پابندي ولګول د خوراک او څښاک او هر څه به منکړو بصیرت کې براشي ان شاء الله دا خدیجه د رسول الله سره دغه شان نهر بناستو د رسول الله سره ورځي به تیرې شو سبا نو خوري ورځي به تیرې شو سبا نو سکري دا هغه زنانه چې دومره مالدار او د ریبه تجارت هغه ټول مال پر رسول الله باندې قربان کړو هغه هر څه پر رسول الله قربان کړو نو د رسول الله بسنګ یې راشي دا ما اشاره وکړه دې طرف ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم وفات خدیجه رضی الله عنها سره کچته دا سوال پزړه کې راشي چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیان کې خدیجه غوره ده که عائشه غوره ده نو جواب دا غي دا دی بعض علماء عائشه بعض علماء خدیجه رضی الله عنهما خو صحیح خبره هغه ده چې خدیجه رضی الله عنها په خپل وخت کې په ټول کې غوره و ځکه چې هغه چې کوم وخت د رسول سره تیر کړي بل زنانه نه نو په وخت کې هغه غوره او چې کله عائشه ونه هغه غوره وا دا جواب دي کې دوه خبرې د ناراضي خدیجه رضی الله عنها په دې اخلاق غوره دي چې د رسول سره په وخت کې مرستي کړي په وخت کې وسره وا عائشه رضی الله عنها په دې غوره چې ورسته د رسول سره ژوند تیر کړي دي دغه علم خلکو ته خور کړي دي وحي خلکو ته بیان کړي دي په دې اعتبار سره بیا غوره ده نو دوه چې دا غوره زنانه دي چې زموږ درس ختم ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به مسله بیانو چې قریش د کعبه ته ترمیم ولې د کعبه په دویم پر بیا تازه کوله او په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم حجر اسود ولګو او دغه شان نور واقعات د نبوت نه مخکې او بیا دغه نه بعد د چې غار حرا کې د رسول سره شي او سنو شي دا به ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کې هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.